ستړي مشئ راځئ چې وګورو چې د پښتونخوا لرغوني یعنی پخوانئ پوهنې څه دي او د هغې د نن دپاره څه ارزښت دی څه ویلیو ده. نو دلته په دې ټایم لاین باندې تاسو ګورئ چې 15,000 کاله ښودلي شوي دي کوم چې معلوم تاریخ دی او په دې 15,000 کاله کې د 80% نه زیاته عیسه هغه ده چې هغه د پښتون د اجتماعي شعور نه غیبه ده او په دې عیسه کې صرف او صرف د یو څو جنګونو کیسې دي یا یو څو د بهر نه راغلي تیوریز دي چې هغه ځای په ځای استعمالیږي. باقي د دې 80% نه زیاته چې کومه عیسه ده هغه کې چې کوم کارونه شوي دي لکه مایند ساینسز شو یا فزیکل ساینسز شو یا میث شو یا ګرامر شو یا آرټس شو نو هغه د پښتون په اجتماعي شعور کې نشته، د په یاد کې نشته. د دین علاوه د 13,000 کالو یا 1200 کالو چې کوم تاریخ دی نو پای کې عرب دي، مغول دي او انګریز دي. نو دغه کیسې پښتنو ته یاد دي، د هغې هم ورته پوره معلومات نشته ځکه چې هغه تاریخ هم نورو خلکو لیکلی دی. خو کم زما فوکس چې کوم دی نو هغه په دې 80% عیسه باندې دی کوم چې زمونږه د ساینسونو دور دی او د فلسفې دور دی. نو په دې سلایډ کې زه تاسو سره سمري شریکوم چې د 80% نه زیات چې زمونږه کم دور دی د تاریخ 4,000 کاله وګڼه په دې کې کم د سکارونه شوي دي چې هغه مونږ نه ورک دي یا د هغې څه اهمیت دی. په دې کارونو کې په غټ غټ نومونه چې ولا ورکو نو په دې کې مایند ساینسز دي چې انساني سوچ څنګه کار کوي، په دې کې فزیکل ساینسز دي کیمستري شو، فزیکس شو، بایولوژي شو او په دې کې میتھمیټکس شوی دی او په دې کې ګرامر شوی دی. نو په مایند ساینسز کې هغه خبرې دي چې هیومن تھاټ څنګه کار کوي او سنس نالج څه ته وایي، ډایرکټ پرسپشن څه ته وایي او یوګا او میډیټیشن چې کوم دی هغه موږ سره څنګه مدد کوي د نالج په ګین کولو کې د انساني سوچ په باره کې د زده کړې لپاره او د مایند تیزولو لپاره. په فزیکل ساینسز کې د اټم تصور موجود دی، په موشن باندې خبره شوې ده، خوځښت څه ته وایي، ټیکنالوژي کې کار شوی دی، آیرن ټیکنالوژي واخله یا زنک ټیکنالوژي واخله یا نوره ټیکنالوژي، اسټرانومي کې کار شوی دی، د سیارو د نمر د دې د باره کې معلومات دي، آیوروید پکې شوی دی کوم ته چې موږ میډیسن وایو. په میث کې شمیرې دي، الجبره شوی ده، ټریګنومټري شوی ده، د زیرو کنسپټ چې کوم دی د پښتونخوا ایجاد دی، د انفینټي کنسپټ چې کوم دی د پښتونخوا ایجاد دی، جیومټري شوی ده، اریتمیټکس شوی دی او په دې کې چې کوم دي کم اهم کتابونه د پښتونخوا هغه شلبه سوتراز دي، بخشالي مینوسکریپټ دی. په ګرامر کې د ټولو نه اهم کار د پانینی دی، د پتنجلي دی، د پښتونخوا پوهان دي او د پانینی چې کوم کتاب دی نو هغې ته وایي اشتادیای. نو دا لنډه کتنه د سلایډ کې تاسو ګورئ چې څومره ډېر نالج دی او تر ډېر حده به تاسو نمونه هم نه اورېدلي. اوس راځو په دې سلایډ کې چې تاسو ته په دا پته ولګي چې دا صرف پښتانه دي چې د دې 80% چې د دې په خاوره باندې کم نالج د دې مشرانو کړی دی د هغې نه دي نه دي خبر، خو نوره دنیا ته خبره ده. د مثال په توګه مایند ساینس به راواخلو، یوګا میډیټیشن چې کوم ټیکنیکس دي په ټوله دنیا کې د هغې ډېره لویه اغېزه ده. د مثال په توګه باندې د دنیا په غټ غټ فلاسفر باندې لکه هیګل شو، برګسان شو، شوپنهاور شو، نیچه شو، هیوم شو، په دې ټولو باندې د پښتونخوا د دغه مایند ساینسز اثر دی. د دې فلسفي چې ته ګورې پښتونخوا د پخوانو فلاسفرز کتابونه دوی کتلي دي. اوس په دنیا کې داسې ټیکنیکس دي چې هغې ته مایندفولنس وایي. مایندفولنس چې کوم دی دا د پښتونخوا یو پخوانی ټیکنیک دی چې هغې ته په سنسکرت کې وپسنا وایي،
خو دی ول اوس دلته په ویسټ کې نوم ورکړی د میډیټیشن ټیکنیک د مایندفولنس وته وي په ویسټ کې د یوګا سنټرې جوړې دي او اکنامیکلی که ته وګورې نو د بلیونونو ډالر هیلث انډستری چې کوم ده هغه زمونږ په دغه یوګا او میډیټیشن او ایوروید باندې روانه ده کوپرنیکس چې کوم ماډل دی هغه ویلي چې نمر په منځ کې دی او نور سیارې ته چاپېره تاویږي دغسې د غونډې منډې ځمکې چې کوم تصور دی دغسې د میډیسن چې کوم تصور دی په دې ټولو باندې د پښتونخوا د ساینسونو اغیزه موجود ده په ماډرن دور کې ماثمیټکس که موږ وګورو نو د ماډرن کوانټم میکانکس دی او ماډرن میثمیټکس چې کوم دی او ایون ماډرن کمپیوټرز چې کوم دی په هغې باندې د پښتونخوا د میثمیټکس اغیزه ده په کمپیوټر کې یو قسمه میثمیټکس استعمالیږي چې هغې ته موږ وایو بولین الجبرا باینري نمبر سیسټم او دا به تاسو ته د حیرانتیا خبره ښکاري چې دا باینري نمبر سیسټم هم د پښتونخوا ایجاد دی دلته چې دا تصویر ما کوم ښودلی دی د نوم دی شروډینګر دا جرمن ساینټیسټ دی او د کوانټم میکانکس په فاونډینګ فادرز کې دی او د بایوګرافي کې دی لیکي چې د به د اوپانیشدز سټډي کوله اوپانیشدز د پښتونخوا پخواني د فلسفي ټیکسټ دی کتابونه دي په ګرامر باندې په یورپ کې چې کوم اغیزه ده په ماډرن ګرامر باندې ماډرن لنګویسټکس باندې ژب پوهنه باندې په پوسټ ماډرن سټډیز باندې او ایون په نوې ټیکنالوژي باندې نو هغه د پانینی ګرامر دی دلته دا تصویر چې تاسو ته ما ښودلی دی کې دا فردینند ساسور دی دبا د په پیرس کې د پښتونخوا د پخوانۍ ژبې سنسکرت استاد دی او د هغې په نتیجه کې د پانینی ګرامر به پړاو او د هغې په نتیجه کې د نوي ډسکوریز وکړو نوي څیزونه معلوم کړو او هغه بیا د لنګویسټکس په دنیا کې مشهور کارونه دي دغسې په ماډرن ټیکنالوژي کې د ژبو په ترانسلیشن کې د پانینی د ګرامر اهمیت دی او مرکزی کردار لري نو دا په ماډرن دنیا باندې د پښتونخوا اغیزې بیخي زیاتې دي خو پښتانه ته ناخبره دي اوس راځو دی لا چې په دې کورنو زده کړو باندې چې کوم بندیزونه دي یا په انډیجنس نالج سیسټم باندې چې کوم بندیزونه دي نو دا د چا د لاسه دي دا بندیزونه لګولي خو عربو دي او مغولو دي خو دا اوس برقرار چې کوم دی نو په دې کې باقاعده زمونږ چې کوم لوستي کسان دي هغې هم پکې حصه اخلي عربو او مغولو دوی ته کوپر ویلی دی او د کوپر په نوم باندې دا ساینسونه او فلسفې چې کوم دي هغه زمونږ نه لرې ساتلي مونږ یې ته لرې ساتلي یو ویسټرن لیبرلز چې کوم دي ویسټرن لینز چې کوم دی د دې زده کړو په باره کې ویسټ د دې زده کړو نه ځان پوره کو جرمن شو انګلیش شو فرنګیان شو دې ټولو ځان پوره کو څنګه چې تاسو ته ما وښودو چې د زده کړې د دوی په ژوند باندې ډېره اغیزه لري خو ورسره د دې زده کړو په باره کې دا مشهوره کړه چې دا پریمیټیو دي پخوانۍ خبرې دي میتالوجي ده او زمونږ چې کوم نالج دی نو هغه زیات سوپیریر دی د دې نالج نه نو د پښتون دپاره یوه خبره ده که لیبرل دی او که مولا دی نو د دې دواړو موخه یو ده چې د دې زده کړو نه پښتون لرې ساتي اوس د دې به تاسو وایئ چې پښتونولۍ ته به څه فایده وي موږ ته څه فایده ده پښتنو ته نو د دې مثال به تاسو د ویسټرن سیولایزیشن په کنټیکس کې درکمه چې یوناني زده کړې چې کوم دي انشنټ ګریکس په هغې کې تاسو نومونه اورېدلي دي افلاطون ارسطو ارکیمیدس ډیموکراټیس دا لوی لوی نومونه دي دې خلکو فلسفه کړې ده میثمیټکس یې کړی اسټرانومي کړې ده او دغه پخوانۍ یوناني زده کړې ویسټ راخپلې کړي دي د خپل فاونډیشن په طور د خپل کلاسکس په طور دا ولې ځکه چې کله یو ټولنه د جرړې نه لري
نو هغه یو نړۍ لید نه لري چې نړۍ لید نه لري نو هغه ټولنه وده نه کوي نو څنګه چې یو ونه چې کوم دی هغه بې جوړ شي نو هغه وده نه کوي مړه کیږي دغه شان چې یو ټولنه چې کوم دی هغه د خپلو کورنو زده کړو نه محرومه شي نو هغه بیا پرمختګ نه کوي اوس ویسټ چې کوم دی هغه یوناني زده کړې راخپلې کړي دي د خپل فاونډیشن په تور او هغه ځان له قصه ده چې دغه اوس هغوی کورنۍ زده کړې دي او که نه دي هغوی راخپلې کړي دي خو زمونږ خپلې کورنۍ زده کړې چې کوم دي د هغې نه پښتونولي محرومه ده ځکه پښتونولي چې کوم ده نو هغه د جمود ښکار ده په مخ کې نه ځي هغه په یو څو کنسپټس کې راګیره شوې ده او هغه جرګه پر اگزامپل ننواتې ننګ او پت دا خبرې چې کوم دي دا کیټګریز فریز شوي دي په دې کې ارتقا نه کیږي په مخ کې نه ځي ځکه چې نو دا کیټګریز د خپلې سرچینې نه محرومه دي یو بل مثال به تاسو له درکمه چې د خپل کورنۍ زده کړې چې کومي د خپلې خاورې زده کړې هغه د ټولنې نه یو قسمه داسې ماحول جوړي لکه څنګه چې د ځنګل ماحولي د ځنګل ماحول د هر قسمه ژوند لپاره د ارتقا ماحولي نوي نوي ګلونه پکې راټوکېږي نوي بوټي راټوکېږي نوي ځناور پکې پیدا کېږي او ټول چې کوم دی نو په یووالي سره ژوند تیروي او دغسې کورنۍ زده کړې چې کومي نو هغه د ټولنې د ارتقا باعث جوړېږي د بهر نه تفل شوي زده کړې لکه د عرب او د مغولو کنسپټ شو هغه د کورني ماحول نه سارا جوړي او په سارا کې تاسو ته پته ده چې د ژوند ارتقا چې کوم دی نو هغه په ټپو باندې ودرېږي یو بل مثال بدله په ماډرن ژبه کې درکمه چې پښتنې ټولنې لپاره د دې کنسیکوینسز څه دي چې دوی د خپل زده کړې نه محرومه دي په کمپیوټر لینګویج کې تاسو ته پته ده کله چې مایکروسافټ یو اپ ته راواخلي یا یو پروګرام راواخلي او هغه ته په اپل کې انسټال کې بغیر بدلولو نه نو هغې سره هغه پروګرام صحیح نه چلیږي او کله کله تاله میسج هم درکړي چې this app is incompatible with your system او سیستم وسره کله کله هینګ شي موږ وایي سیستم هینګ شو نو بیا به ته ریسټارټ کې یا به ان انسټال کې انساني ټولنه بالکل د کمپیوټر په شکل کار کوي انساني تاټ انساني سوچ او په پښتنه ټولنه کې زمونږه د ډېر د پخوانه عربي پروګرامونه انسټال شو مغولي پروګرامونه انسټال شو ویسټرن پروګرامونه انسټالیږي کمیونزم هم پکې انسټال کو او دا مونږه بغیر سوچه سمجه انسټال کو او د پښتون سیستم چې کوم دی هغه په ټپو ودرو هغه ګنګس شو یعنی د پښتون سیستم هینګ شو ارتقا پکې نه کیږي نوي د کریټیویټي لارې پکې بندې دي او د چې د تخلیق کومه مستی ده نو هغې تخنډونه دي دا پروګرامونه په ده کې چلیږي او د سیستم یې هینګ کړی دی نو داسې وګڼه چې د هارډویر د اباسین دی او پروګرامونه پکې د عرب د مغول او د ویسټ او د یو ځای بل ځای نه انسټال دي نو د سیستم ورسره هینګ دی د دې بل مثال به زه تاسو له د یونان درکمه 2000 کاله پخوا چې کله یونان په خپل انشنټ ګریک سیستم کې وو نو افلاطون یې پیدا کو ارسطو پیدا کو ارکیمیدیز پیدا کو غټ غټ ساینټیسټ پیدا کول خو چې کله نو ورته کرسچیانټي راغلی ده یوناني ټولنه کې هغسې کار نه دی شوی هغه هم په ټپو ولاړه ده ګنګس شوی ده سیستم یې هینګ شوی دی نو کله چې یو ټولنه د خپلو کورنو زده کړو نه محرومه شي او د بهر نه پکې پروګرامونه انسټال شي نو هغه سیستم هینګ کیږي د دې یو بل نقصان دا وشي چې د انسان چې کوم تصور دی د سپېڅلتیا هغه د خپلې خاورې سره ختم شي خپله خاوره هله سپېڅلي چې تا ته پته وي چې په دې خاوره باندې د زرګونو کالو نه موږ آباد یو
او موږ د انسانیت د هیګړې لپاره فلسفه کړې ده، میتھمیټکس هم کړې، ساينس هم کړې، مایند ساينسز هم کړې دي. نو دا خاوره ستاسو لپاره مقدسه وي. نو د دې خاورې کورونه او غرونه سیندونه د ستاسو لپاره مقدسي، هغه ته بیا ورانول نه ورکې. نو د خاورې تقدس تړلې دی د خاورې په زده کړو پورې، د خاورې په هغه پوهنو پورې کوم چې په دې خاوره باندې شوي. نو ځکه نن د پښتونخوا خاوره چې کوم ده هغې خپله سپېڅلتیا د لاسه ورکړې ده. نو د پښتنو د پاره دا مقدسه نه ده پاتې، او دغسې کندهار هم ورانېږي، پېښور هم ورانېږي، کوټ هم ورانېږي، هرات هم ورانېږي، سوات هم ورانېږي، پنیر هم غرقېږي. خو پښتانه هغسې درد نه فیل کوي څنګه چې په د یو مقدس ځای په ورانېدو باندې انسان ته محسوسېدی شي. د کورنو زده کړو یو بل اهم پوینټ چې کوم دی هغه د ډیپ ډیکالونایزیشن یا د ذهني غلامۍ نه وتل. د ذهني غلامۍ نه د وتلو دپاره خپل کورني کنسپټس چې کوم دي او خپل کورني کیټګریز هغه پکاري، او د هغې سرچینه خپلې کورنۍ زده کړې یا پوهنې. د مثال په توګه باندې د جرګې کنسپټ دی، نو دا د خپل کورنو پوهنو نه راولاړېږي. د ننګ کنسپټ دی، د پت دی، دا ټول کنسپټ چې کوم دي دا د کورنو زده کړو نه راولاړېږي. نو کورنۍ زده کړې د خپلو کنسپټس او خپل کیټګریز سرچینه وي، هغې سورس وي، او بیا دا په مخکې باندې د هغه په ذریعه باندې ارتقا هم کوي. او پردي کنسپټس چې کوم دي هغه یو قسمه د ذهني غلامۍ سبب جوړیږي. کنسپټس او کیټګري هغه ذهني چوکاټونه دي چې انسان ور باندې د نیچر او نورو انسانانو سره چلند کوي. نو چې ستا دا چوکاټونه د بل ځای نه راشي، نو بیا چونکې ستا څه کنسپټس خپل دي، کورني دي، څه د بهر نه لاړ، هغه په خپل منځ کې کنفلیکټ جوړ شي، جګړه جوړیږي، لانجه جوړه شي. نو د هغې ډېرې خطرناکې نتیجې راوځي، څنګه چې د پښتنو په خاوره باندې نن موږ دا وینو. د پښتون شعور چې کوم ټوټې ټوټې ښکاري، هغه د دې کنفلیکټ او د دې لانجې د وجې دی. د مثال په توګه د بهر نه یو کنسپټ راواخله، کوپر، یعنی دا بهرني کنسپټس دي. نو د دې کنسپټس په نتیجه کې پښتون د تیرو زرو کالو نه ډېر لوی ناورین سره مخامخ دی، قتلیږي، مړ کیږي، او اوس خو د ورځې 200 مري. او که ته وګورې نو دا کنسپټس چې کومي، دا کنسپټس دا صرف کنسپټس نه، نومونه نه، دا د کمپیوټر پروګرام په شان چلیږي په ټولنه کې. نو دا انساني سوچ چې کوم دی هغه دغسې د پروګرامونو په شکل کې چلیږي، او دا پروګرامونه د کنسپټس په شکل کې. که موږ غواړو چې یاره د ذهني غلامۍ نه دې آزاد شو، نو د هغې لپاره دا ضروري ده چې موږ خپل کنسپټس او خپل کیټګریز ډیولپ کو. اوس راځو دی له چې د پښتونخوا دا پخوانې سیستم چې کوم دی دا د دنیا د نورو سیستمونو نه څنګه بدل دی. نو اوس راځو دی له چې د پښتونخوا دا پخوانې سیستم د نورو سیستمونو نه څنګه بدل دی. د دې یو اړخ چې کوم دی نو هغه دا دی چې دا ارګینیک دی. ارګینیک څه ته وایي؟ دا د یو وجود په شان کار کوي. زموږ دا پخوانی پوهنې یعنی هولیسټیک سیستم دی. هولیسټیک مطلب د یووالي دی، غونډمنډ دی. میتھمیټکس او فلسفي د یو بل نه جدا کول دومره آسان نه دي. فلسفي، لینګویج او کلچر د یو بل نه جدا کول دومره آسان نه دي. دی یو بل ته لکه د ځنګل د چینو وربهیږي. فلسفه، لینګویج، فزیکل ساينس، میتھمیټکس دا په یو ځای باندې د یو وجود د اندامونو په شان د دې خاورې نه، د پښتونخوا د خاورې نه راولاړ شوي دي، په یو بل کې وتي ننوتي دي. ته دا نشي ویلی چې فلسفه چېرته ختمیږي او میتھمیټکس چېرته شروع کیږي، او لینګویج او کلچر دا ټول په یو وار باندې د یو بل سره په تړون کې را پیدا شوي دي، لکه څنګه چې په وجود کې اندامونه د یو بل سره په تړون کې کار کوي. یو هولیسټیک سیستم دی چې په هغې کې د نیچر، د انسان او د انسان د دې ټولو رشتو باندې بحث شوی دی، په دې ټولو کارونو باندې غور شوی دی. نو دا سیستم چې کوم هولیسټیک دی، په دې کې
د انسانیت د صرف د پښتنو نه بلکې د ټول انسانیت لپاره د بقا تګلاره موجود ده. مونږ ته پته ده چې نن انسانیت د ګڼو کړاوونو سره مخامخ د ستونزو سره. د انوایرمنټ ستونزه ده، د اکنامک ستونزه ده، د جنډر ایکوالټي ستونزه ده، او دغه شان د جنگونو ستونزه ده. انسان د ګڼو کړاوونو سره مخامخ دی. د سیستم کې کوم چې د پښتونخوا پخوانئ سیستم دی، نو چونکې دا یو ارګینیک سیستم جوړي او دا د ټول انسانیت او د نیچر د زناورو یو هولیسټیک سیستم جوړي، نو په دې وجه باندې په دې کې د انوایرمنټ سره ستونزه نه پیدا کیږي، د زناورو سره ستونزه نه پیدا کیږي، د انسان او انسان په منځ کې ستونزه نه پیدا کیږي، ځکه چې دا په یووالي باندې بیس دی. د دې په مقابله کې چې کوم ویسټرن سیستم دی هغه ارګینیک نه دی، هغه زیات میکانیکل دی. میکانیکل څه ته وایي؟ چې په هغې کې ګڼې ټوټې رایوځای کړي دي. د مثال په توګه باندې فلسفه او میتھمیټکس د یونان نه اخیستی دی، ارکیټیکچر او لټریچر څیزونه د روم نه اخیستي دي، او مذهب چې کوم دی نو هغه د فلسطین نه اخیستی، کرسچیانټي. نو ګڼې ټوټې رایوځای کړي دي. دا ټول زده کړې په یوه خاوره یو بل سره په هماهنګۍ کې نه دي را لوی شوي، راغټې شوي، بلکې د ځای په ځای باندې آیډیاز دي هغې رایوځای کړي دي په زوره، او د هغې نه ویسټرن سیولایزیشن جوړ کړی دی، او د هغې چې کوم کنسیکونسز دي، کومې نتیجې دي د دنیا دپاره، نو هغه نن موږ ته معلومې دي چې جنګونه دي. ویسټرن سیولایزیشن چې کوم میکانیکل نیچر دی دا د هغې نه راولاړېږي. دا باس خو لوی دی، خو زه دې ځای کې ما صرف دا ویلې چې پښتونخوا سیستم ارګینیک دی، ویسټرن سیستم چې کوم دی هغه میکانیکل دی. بل اړخ دی د پښتونخوا د زده کړو چې دا به د ماډرن ساينس باندې هم ډېر اغیزه ولري. په ویسټ کې دا ویل کېږي چې دنیا چې کوم ده نو دا د ایټمونو نه جوړه ده، بیا د الکترون نه جوړه ده، د پروټون نه جوړه ده، او دا سلسله به دغسې جاري. نو دا آیډیا خو څه وخته پورې کار کوي، لکه څنګه چې نن پورې کار کړی دی، او په راتلونکي وخت کې به هم کار وکړي، خو معلومیږي داسې چې دا چې کومه تیوري ده، دا چې کومه آیډیا ده چې دنیا د وړو وړو ذرو نه جوړه ده او دا به جاري دغسې، دا اوس ستونزو سره مخامخ شوې ده. په ماډرن فزیکس کې څه کنسپټس داسې دي، یو ته وایي ډارک انرژي او بل ته وایي ډارک میټر، او 30 کاله وشو او د دې ستونزو حل راونه وته چې دا څه شی دي. دغسې د بیگ بینګ چې کوم ماډل دی ماډرن ساينس کې، په هغې کې هم ډېرې ستونزې دي چې یونیورس خو د یو بیگ بینګ نه شروع شوی دی او غځېږي، او د دې چې کوم غځېده دي نو هغه لا پسې تیزېږي، او د هغې وجه دا ده چې په یونیورس کې یو انرژي موجود ده چې ډارک انرژي ورته وایي. نو او د ډارک انرژي نه سر معلوم دی، نه خپې معلومې دي چې دا د کوم ځای نه راځي او څومره ده، څنګه ده، په څه طریقه باندې ده، د څه نه جوړه ده، کوم قسمه انرژي ده، څنګه ایکسپلین کو، یعنی تر اوسه پورې څه وضاحت نشته دی. بل خوا په بایولوژي کې د کانشسنس، هیومن کانشسنس، خبرداري یا سوچ کول، نو دام یو لویه ستونزه ده، د دې هم څه وضاحت نشته. او بایولوژي یا سایکالوژي ټول چې کوم دي نو هغه په دې کې یو قسمه ناکام ښکاري چې کانشسنس وایي څه ته، د کوم ځای نه راځي، آیا دا موږ د ایټمونو په شکل کې ایکسپلین کولی شو که نه شو. نو زه دا نه وایم چې نه شو کولی، خو په دې وخت کې داسې ښکاري لکه چې ساينس د یو خاص ستونزې سره مخامخي، دغه ستونزې څه فوري حل په نظر نه راځي. نو دې ځای کې زه دا ویل غواړم چې د پښتونخوا چې کوم ساينسونه دي او په هغې کې خاص توګه باندې مایند ساينس چې کوم دی نو هغه موږ ته د کانشسنس په باره کې ډېرې خبرې کوي. نو دا مایند ساينسز کو په صحیح طریقه باندې او پیژندلی شي، نو کېدای شي دا موږ سره مدد وکړي چې د کانشسنس چې کوم پرابلم دی په ماډرن فزیکس کې، ماډرن بایولوژي کې، د هغې سلیوشن ته یا د هغې ستونزې حل کولو ته موږ ورسو. مننه.